د هند په راجستان ایالت کې یو ځانګړی او حیرانوونکی ځای شتون لري چې د کرنی ماتا معبد په نوم پیژندل کیږي. دا معبد په نړۍ کې د دې لپاره مشهور دی چې په سلګونو زره موږکان پکې ژوند کوي او دا موږکان د دې ځای سپېڅلي موجودات ګڼل کیږي. په ننني مطلب کې به د معبد پر موقعیت، دود او اصولو، د معبد تاریخي شالید، د معبد پر مذهبي عقایدو او د دې معبد پر نړیوال شهرت خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ، چینل در سره سبسکرایب او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. کرنی ماتا معبد په راجستان ایالت کې د دیشنوک په کلي کې موقعیت لري چې د بیګا ښار ته نږدې دی. د دې معبد جوړونه د 14مې پیړۍ په شاوخوا کې پیل شوه او د هندویزم د عقایدو له مخې ځانګړی مذهبي ارزښت لري. کرنی ماتا چې د هندوانو د عقایدو له مخې یوه سپېڅلې ښځه وه، د دې معبد په جوړولو کې مهم رول لوبولی. د دې سپېڅلې ښځې په اړه ویل کیږي چې ځانګړي روحاني ځواکونه یې درلودل او د خلکو اړتیاوې یې پوره کولې. کرنی ماتا ته خلک د درګا دیوی د استازي په توګه درناوی کوي. د هندوانو په عقایدو کې کرنی ماتا د تناسخ یو ځانګړی مفهوم وړاندې کوي. د دوی د عقیدې له مخې د معبد موږکان د انسانانو روحونه دي چې د مرګ وروسته دې ځای ته راستنیږي. خلک باور لري چې کرنی ماتا د خپلو پلویانو لپاره دعا کوي او هغوی له مرګ وروسته د موږکانو په بڼه بیرته ژوند ته راولي. په دې معبد کې شاوخوا 25,000 موږکان شتون لري چې دوی ته په محلي ژبه کې کایا ویل کیږي. د دې موږکانو ساتنه د معبد د ساتونکو لومړیتوب دی. جالب ټکی پکې دا دی چې د معبد موږکان هیڅ کله له معبده بهر نه وځي او هیڅ پردی موږک دې معبد ته دننه نه راځي. په دې معبد کې ځینې سپین رنګه موږکان هم شته چې ډیر نادر دي او د معبد د زیارت کوونکو لپاره ځانګړی ارزښت لري. د دې معبد زیارت کوونکي باور لري چې سپین رنګه موږکان د کرنی ماتا د کورنۍ او د نږدې مریدانو روحونه دي. د دوی په باور د سپین رنګه موږک لیدل د نیکمرغۍ او برکت نښه ده. کرنی ماتا معبد د سپینو مرمرو څخه جوړ شوی دی. د دې معبد دروازې د سپینو زرو په ځانګړو نقاشیو پوښل شوي دي چې مذهبي کیسې پکې انځور شوي دي او د معبد داخلي برخه د هندوانو په روحاني سمبولونو په ښکلو ډیزاینونو پوښل شوی دی. کرنی ماتا معبد نه یوازې د هندوانو لپاره بلکې د نړۍ د سیلانیانو لپاره هم ډیر جالب ځای دی. هر کال په زرګونو سیلانیان د دې معبد د لیدلو لپاره راځي ترڅو د دې ځانګړي مذهبي ځای د حیرانوونکي چاپیریال تجربه وکړي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.